دا مجلس او پروګرام دا د قرآن عظیم الشان نسبت سره دی. قرآن عظیم الشان یو لوی مقام والی کتاب دی. تاسو دغه قرآن عظیم الشان ته ولاړه وکړله، ستړي وکړله، دغه څلور شپې تاسو ستړي شولئ، ودرېدلئ. خو دا ستاسو دا ستړي، ستاسو دا ولاړه، ستاسو دا تکلیف دا بېځایه نه دی. دا تکلیف د ستاسو، دا ولاړه د ستاسو، دا خدمت د ستاسو، دا په دنیا کې فایده لري او په آخرت کې دا فایده لري. څومره احادیث مبارکه، څومره آیات کریمه چې د قرآن عظیم الشان په باره کې رب نازل کړي دي، څومره محمود علیه السلام مبارک احادیث مبارکه بیان کړي د قرآن عظیم الشان په باره کې. د قرآن عظیم الشان دومره اوچت مقام او مرتبه ده چې چا ورسره په دنیا کې وفا کړې ده، هغه خلک قرآن عظیم الشان نه په سنګدر وخت کې ځان نه پرېښودی دی، نه هغه کسان، نه هغه کس، نه هغه خلک قرآن عظیم الشان په قبر کې ځان نه پرېښودي دي، او نه هغه خلک قرآن عظیم الشان به انشاءالله د محشر په میدان باندې ځان نه پرېږدي. داسې کتاب دی. او ما دا امید به انشاءالله چې موږ او ستاسو دا څومره خلک چې دلته راغلي دا ټول د قرآن عظیم الشان په مینې محبت کې راغلي، قرآن سره وفا کړې ده. انشاءالله دا قرآن عظیم الشان به د ځنکدن په وخت کې په کار راځي، په قبر کې هم په کار راځي، انشاءالله په حشر میدان باندې هم په کار راځي. حاضرینو، قرآن عظیم الشان ویل او اورېدل دا ډېر ثواب لري په عامو ورځو کې، خو بیا په رمضان المبارک کې قرآن عظیم الشان ویل اورېدل، دغې ته ولاړه کول، دا د عامو ورځو نه د دې ثواب او اجر جدا دی. عامو ورځو کې چې څومره اجر او ثواب په قرآن عظیم الشان باندې ملاوېږي، د هغې نه په رمضان المبارک په میاشت کې هغه اجر او ثواب په دوه چنده باندې وي. الہ العالمین محمود علیه السلام مبارک حدیث مبارک عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د حدیث راوی دی، هغه مبارک د قرآن عظیم الشان مبارک کې حضور نبی کریم علیه السلام مبارک وفرمایل: ای زما صحابو، چا چې د قرآن عظیم الشان نبی علیه السلام ته فرمایي یو حرف ولوست، د قرآن عظیم الشان یو حرف تلاوت یې وکړ، وی دغه انسان ته به خدای پاک جل جلاله لس نیکۍ ورکړي. لس نیکۍ به دغه انسان ته ورکړي چا چې د قرآن عظیم الشان یو حرف تلاوت وکړ. حضور مبارک ته فرمایي: الف لام میم حرف. الف لام میم چې کوم دی دا په قرآن عظیم الشان کې دا حرف دی، ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. محمود علیه السلام مبارک فرمایي صرف الف لام میم دا مکمل دا درې لفظونه دي، دا ټول دا یو حرف نه دی، بلکې محمود علیه السلام مبارک فرمایي په دې الف لام میم کې درې حرفونه موجود دي. څو حرفونه؟ درې حرفونه پکې موجود دي. نبی علیه السلام فرمایي: ولکن الف حرف، په دې کې الف ځان له حرف دی، ولام حرف، لام پکې ځان له حرف دی، ومیم حرف، او میم پکې ځان له حرف دی. حضور مبارک فرمایي چا چې د قرآن عظیم الشان یو حرف تلاوت کړ، الہ العالمین به دغه انسان ته لس نیکۍ ورکړي، او چا چې الف لام میم تلاوت کوي زما صحابو دغه انسان دېرش نیکۍ وګټلې. په صرف یو الف لام میم ویلو باندې انسان دېرش نیکۍ ګټي. دا خو د عامو ورځو خبره شوه. و چې کله د رمضان مبارک خبر راشي، حضور نبي کریم ابراهیم علیه السلام مبارک فرمایي چې په رمضان مبارک کې یوه نیکي خدای پاک جل جلاله یا په یو لسه باندې قبلوي، او یا دغه یوه نیکي نبي کریم علیه السلام مبارک فرمایي په رمضان مبارک کې په یو اویا چنده باندې خدای پاک جل جلاله قبلوي. نو بیا ورته په خپله باندې حساب کوئ چې څوک په دغه میاشته مبارکه کې د قرآن عظیم الشان تلاوت کوي او د قرآن عظیم الشان تلاوت اوري، تاسو به دا سوچ راشي چې ثوابونه خو ټولو کاریانو صاحبانو وګټل، دوی خو تلاوت خو دوی وکړ، موږ خو صرف واورېده، آیا موږ ته څه اجر ملاوېږي او که نه؟ دا څلور شپې ولاړه وکړه، موږ ته څه اجر ملاو شو که نه؟ ګورئ حضور مبارک به کوم تلاوت پرې خوښاوه؟ حضور مبارک به په خپله باندې تلاوت به خوشي وي که نه؟ او که د بل نه حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د حدیث راوی دی مبارک فرمایي، حضور مبارک ته فرمایي عبدالله ابن مسعود تلاوت راته د قرآن عظیم الشان وکړه.
تلاوت راته د قرآن عظیم الشان کا حضور مبارک ته فرمایي عبدالله بن مسعود بن مبارک حیران شو قربان یا رسول الله زه او تاسو تلاوت کوم قرآن خو په تاسو باندې نازل دی قرآن عظیم الشان خو په تاسو باندې الله نازل کړی او ما څه جرأت چې زه به تاسو ته د قرآن عظیم الشان تلاوت کوم محبوب علیه السلام مبارک ته فرمایي عبدالله بن مسعود ما له دا ډېر خوند راکوي دا زه ډېر خوښوم چې زه قرآن عظیم الشان د بل یو مسلمان د زبان نه اورم ما له دا ډېره مزه راکوي چې زه قرآن عظیم الشان د بل د زبان نه اورم الحمدلله تاسو د محبوب علیه السلام مبارک سنت را خپل کړه څلور شپې قرآن عظیم الشان واورېدو خدای پاک جل جلاله دې له قبول او منظور کړه لیکن حاضرینو قرآن عظیم الشان سره وفا کول دا انسان د هر قسمه د سختي نه بچ کوي امام بخاري صاحب خپل یو واقعه کتابونه راخیستې ده امام بخاري صاحب فرمایي چې په مخکې زمانه کې یو صاحب مور وفات شوې وه او هغه صاحب چې کوم هغه صاحب کشف و هغه ته به د قبرونو کشف ورته کېده پته به ورته لګېدله دغه صاحب به د مور قبر ته ورته او تلاوت به ورته کاوه دا به یو د روټین و چې کله به سماوي شو یا مازدیګر شو ته به ځان یو روټین وي که مور قبر ته ورته او تلاوت به ورته کاوه وي د ورځو نه یوه ورځ ده چې دلته مور یا یوې کې راځي او ته په خوب کې راغی یا دغه مور ته قبر ته ولاړ دی او دلته دا مور ورته وایي چې بچیا کله چې ته راشي او ما ته ودرېږي او تلاوت کوي نو لږ ما ته همداسې ودرېږه دا تلاوت بندوه چټي ما ته ودرېږه چې سلام واچوي د سلام نه پس دا تلاوت ډایرکټ مه شروع کوه دا بچی ډېر زیات حیران شو وایي مورې ولې دا قرآن عظیم الشان خو عظیم کتاب دی بهترین کتاب دی زه ډایرکټ قرآن ولې شروع نه کوه زه ولې تا ته چټي ودرېږم یو ساعت دا مور ته وایي بچی ته چې کله ما ته راشي او قرآن شروع کړي راته تلاوت راته شروع کړي اسمانونو نه دومره انوارات دومره تجلیات د پاسه را شروع شي او داسې انوارات زما په قبر باندې راولېږي چې بچیه بیا پکې زه د ستا د مخ دیدار نشم کولی د قرآن په ویلو سره چې څوک قرآن وایي نو به قرآن سره د خدای پاک جل جلاله د در نه داسې انوارات راولېږي چې بچی زه بیا د ستا د مخ دیدار پکې نشم کولی بچی چې کله راشي نو ما ته یو ساعت چټي ودرېږه چې سلام واچه او بیا راته قرآن شروع قرآن کې دومره خیار دی